کوم سړی غواړي چې زما په زړه کې سکون وي نو د دې دریو طریقو نه به ځان بچ کوو او خالص د الله د رضا لپاره به د خپل قام او د خپل خلکو خدمت کوو. تاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو زموږ لایف سیشنو کتل او بس دا ارمان مې دی چې زموږ ټولو پښتنو ته زما اواز ورسي، ځکه چې زه کوم کتاب ولولم او هغه په هره ژبه کې وي نو زه هغه خپلې مورنۍ ژبې ته دې دپاره راوړم چې زه د خپل پښتون قام خبر کړم. نو په دغه هیلې سره چې تاسو به زما اواز ضرور خپلو ملګرو سره شریک کوئ. اوس چې کوم ملګرو زموږ په دې سیشن باندې کمنټس کړي د هغې مختصر خلاصه به تاسو ته ووایم چې موږ دا ویلو چې د ذهني سکون دپاره دا خبره ضروري ده چې زموږ زړه زموږ په قابو کې راشي. اوس زموږ د زړه به زموږ په قابو کې څنګه راځي د هغې دپاره موږ دا خبرې اترې کړې دي چې لومبۍ خبره به دا وي چې د زړه نه به حسد او نفرت ایستل دي. په هغې باندې تفصیلي ویډیو موږ پرون کړې ده. نننۍ ویډیو کې موږ دا خبره وکړله چې د زړه نه به لالچ څنګه وکاږو او زړه کې لالچ په کم زړه کې لالچ وي. نو په هغې باندې موږ دا درې خبرې وکړې چې یو قسم د لالچ دا هم دی چې موږ په خپله کیسه باندې صبر نه کوو او د خپل ورور مسلمان بلې کیسې ته هم غل شو، نو دا هم د لالچ یو قسم دی. او کله کله د دقې د وجې نه موږ کله کله د خپلې حصې نه هم محرومه شو یا په کور کې جنګ جګړې شروع شي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.